السلام علیکم ګران دوستانو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری اسلام شاه. کتونکو د دې وړوکي ماشوم ویډیو به تاسو ته ښکاري. ډېر وړوکی ماشوم دی، په ورکشاپ کې کار کوي، خو د ټول نه مخکې د ده په مور او پلار باندې زه تون نالت ویم، ولې چې اولاد پیدا کولی شي او بیا یې سمبالولی نه شي. نو داسې واړه واړه ګلونه چې کوم دی، دا په سکول کې ښکلي ښکاري، په کور کې ښکلي ښکاري، دا په ورکشاپونو کې ښکلي نه ښکاري. زه ټولو مسلمانانو ته میسج ورکوم چې د الله نه ویریږئ، د خدای خاطر وکئ. چې اولاد نشئ سمبالولی نو بیا مه پیدا کوئ، ولې چې بیا به په ورکشاپونو کې او په بازارونو کې لوغړېږي. دا وړوکی ګل دی، ډېر ښکلی وړوکی ګل دی، او د سره په لاس کې چابیانې او سټکونه دي، د سره په لاس کې کتاب او کاپۍ او پین مزه کوي. نو ډېر ښکلی ماشوم دی، خو زمونږ دا معاشره کوم طرف ته روانه ده او د دې نورو ملکونو دا خلک کوم طرف ته روان دي. زمونږ په خلکو کې اوس هم هغه جاهلت شته دی چې کوم به پکې پخوا و. ولې چې دې وړوکي ماشوم نه ماته ثابته شوه چې زمونږ په دې ملک کې ډېر جاهله خلک شته دي. دا اوس وړوکی ماشوم دی او ته ته یې چابیانې او سټکونه په لاس کې ورکړي دي او ریم پورین ختې دي، نټونه کوله وخي او د دنیا کوم خواته لاړه ده. نو کتونکو، دا وړوکی میسیجو زما ستاسو دپاره قبولي کوئ. خپل ورور خپل کوربه اسلام شاه ته اجازت ورکوئ. په لوی الله م سپارمه د الله.